لنډه کیسه د موږکانو پاچاهي. لیکوال نصیر احمد احمدی، ویاند فضل ربی احمدی. ځوان موږک وویل: پلاره، دا پنیر دا ټوټه ډیره خوندوره ده. زوړ موږک د پنیر ټوټه ور واخیسته، تیره غاښونه یې پرې ټینګ کړل، اوږد وغځېد او بیا یې سر پورته نه شو. دا ځوان موږک کوچنۍ ګردې سترګې له اوښکو ډکې شوې. ښه شیبه یې وژړل، بیا یې پر خپله اوږده لکۍ کارتن وډباوه او شیبه وروسته څو نور موږکان په کاغذ کې له جوړ شوي کوچني سوري څخه کارتن ته ورننوتل. ځوان موږک امر وکړ چې د ده د پلار پړسېدلی جسد له کارتن څخه وباسي او د جوارو د پټي په یوه کونج کې خاورې پرې واړوي. په لنډه موده کې اوازه خپره شوه چې ځوان موږک خپل پلار وژلی دی. ده ته یې د پنیر په ټوټه کې زهر ورکړي او د جوارو د پټي اوسیدونکي موږکان یې د زاړه پاچا له ظلمه ژغورلی دي. ځوان موږک امر وکړ چې د جوارو د پټي ټول اوسیدونکي موږکان دې لوی کارتن ته نږدې حاضر شي. د ده امر په لنډه موده کې پر ځای شو. یوه چاغ موږک د پیپسي یو زنګ وهلی ټیمي بوتل وټنګاوه او په لنډ وخت کې لوی او واړه موږکان تر کارتن راتاو شول. دوی ټول غلي، ډنګر، عاجزه او ویرېدلي ښکارېدل. ځوان موږک د کارتن سر ته وخوت او په لوړ غږ یې وویل: ما د جوارو د پټي د اوسیدونکو موږکانو لپاره یوه لویه قرباني ورکړه. خپل پلار مې وواژه او تاسو مې د هغه له ظلمه خلاص کړئ. له دې ایسته به د ظلم په نوم څه نه وي. امر کوم چې د غوړو د لوی ټیم دروازه خلاصه او ټول بندي موږکان خوشي شي. هر څوک حق لري چې آزاد ژوند وکړي، خواړه ولري او ان که د پاچا په ورځنیو کارونو کې کومه نیمګړتیا وویني خپل غږ پورته کولی شي. زما لومړنی ګام به دا وي چې نوي وزیران وټاکم، مخلص وزیران، داسې چې له عادي موږکانو سره کوم توپیر ونه لري. ټول خپل غږ اوچت کړی شي او د جوارو د پټي له حاصلاتو څخه په سمه او منصفانه توګه استفاده وکړي. خو د دې کار لپاره ستاسو مرستې ته اړتیا لرم. زما د پلار د واکمنۍ پر مهال وږه وه، د خوړو لپاره څه نه موندل کېدل، خپلمنځۍ جګړې وې او د جوارو ډنډر ورو ورو وچېدل. موږ به هڅه وکړو چې په ګډه دا پټی بیرته زرغون کړو او ټول د اسراتمند ژوند څښتنان شو. موږ د خپلو ګاونډیو نورو پټیو له اوسیدونکو موږکانو سره دوستانه اړیکې غواړو. د دوی کروندو ته په درنه سترګه ګورو او له دوی څخه هم تمه لرو چې د جوارو د پټي د حدودو درناوی وکړي. ځوان موږک د اتحاد د پټي د بیا زرغونېدو او د بیان د ازادۍ په اړه اوږدې خبرې وکړې. د ده هرې خبرې ته به د جوارو د پټي اوسیدونکو موږکانو د خوشحالۍ په بڼه خپلې لکۍ خوځولې او ژوندی دې وي ځوان پاچا. د ظلم او تیارې دوره نوره تیره شوه. موږ د خپل پټي آبادي غواړو او داسې نور شعارونه ورکول کېدل. د ځوان پاچا لومړنی کار د 3 نویو وزیرانو انتخابول و. د هغه وزیران وټاکل چې د ده له پلاره یې ښه خوله نه وهله. د پاچاهۍ په 2مه ورځ یې په کارتن کې پروړه هواره کړه او کارتن یې د مهمو جلسو لپاره غوره ځای وګاڼه. د غوړو له ټیم څخه هغه موږکان خوشي شول
چې د ده د پلار د واکمنۍ پر مهال د جوارو له پټي څخه د غلا، له پاچا سره د مخالفت او د نورو موږکانو د ځورولو په تورونو نیول شوي وو. د جوارو د پټي موږکان خوشحاله ښکارېدل. دوی د زوړ پاچا له ظلمه خلاص شوي وو او خپل راتلونکی یې ښه لید. ځوان پاچا هم تمه درلوده چې د جوارو پټی آباد وویني، موږکان د پټي له آبادۍ سره مینه پیدا کړي او په راتلونکي کې آرام ژوند ولري. د جوارو د پټي اوسیدونکو موږکانو ته زیری ورکاوه چې ډیر زر به په نس ماړه شي او هر یو به په سوله کې ژوند وکړي. ځوان پاچا یوه اونۍ وروسته د عمومي کندو ور خلاص کړ او په کندو کې د پرتو جوارو یوه برخه یې د پټي پر موږکانو وویشله. دا جوار د 10 ورځو لپاره بس و. په دې موده کې یو موږک هم په خوراک پسې د باندې راونه. ټول په خپلو غارونو کې پراته وو. خوراک په اسانۍ ورسېده او بدنونو یې وازدې پیدا کړې وې. خو کله چې ذخیره جوار خلاص شول او خوبولي د باندې راووتل، پټی تر پخوا سپیره ښکارېده. موږکان بیا تر کارتن راتاو شول. دوی د نورو خوړو خواست وکړ، خو ځوان پاچا د جوارو ژیړو بوټو ته اشاره وکړه چې که دوی په ګډه پټي ته له نږدې لښتي څخه اوبه ورخوشې کړي، د جوارو بوټي بیرته شنه کیدای شي. ده زیاته کړه چې موږکان ډیر دي او په ګډه په خپلو تیرو نوکانو دا کار کولای شي. خو د موږکانو لومړی شرط په کندو کې د پاتې جوارو ورکول وو. پاچا د دوی خبره ومنله او له کندو څخه یې د 1 اونۍ نور خوراک هم ورکړ. 7 ورځې نورې هم ووتې، خو پټی همداسې وچ پاتې شو. په دریم ځل چې د پټي موږکانو د خوراک خواست وکړ، پاچا د دوی غوښتنه ونه منله. دلیل یې دا و چې موږکان به تر څو په سوال چلیږي، دوی باید په خپله کار وکړي، د پټي په زرغونېدو کې برخه واخلي او د خوراک لپاره یو څه ومومي. د ځوان پاچا دا خبره د پټي په موږکانو ښه ونه لګېده او یوه بې کفایته پاچا وګاڼه. دې سپکاوي وزیرانو ته غوسه وروسته او ګنهګار موږک ته یې د سزا غوښتنه وکړه. خو پاچا په سړه سینه وویل چې د پټي موږکان په آزاده خپل غږ پورته کولای شي او دا د دوی حق دی. دریم ځل د پټي پر موږکانو په کندو کې پاتې ټول جوار وویشل شول، خو دوی د پټي له آبادۍ سره کومه دلچسپي ونه ښوده. د جوارو ډنډر ورو ورو وچېدل. څه موده وروسته بیا خوبولي موږکان له خپلو سوړو راووتل او تر کارتن راتاو شول. دا ځل د ځوان پاچا په خبرو کې ناامیدي ډیره لیدل کېده. ده په عاجزۍ وویل چې په کندو کې نور څه نه دي پاتې. د جوارو د پټي موږکان باید په خپله کار وکړي، پټی زرغون کړي او ځانونو ته خواړه پیدا کړي. د هغه په دې خبرو د موږکانو غوسه راوپارېده. ځوان پاچا ته یې وویل چې له دوی سره یې کړې ژمنې پوره نه کړې. د موږکانو د خوړو غم یې ونه خوړ او د جوارو د پټي اوسیدونکي موږکانو ته یې هوسا ژوند ور په برخه نه کړ. وروسته 2 موږکان په چټکۍ سره د کارتن سر ته وختل. یوه د پاچا پر لکۍ خوله ور ولګوله او بل یې یو برید ور وشکاوه. د وزیرانو سترګې رډې راوختې، خو پاچا آرامۍ ته راوبلل. وروسته په کارتن کې یوه عاجله جلسه ونیول شوه. پاچا خواشینی و او د موضوع په حل پسې ګرځېده. یوه زوړ وزیر د خبرو اجازه واخیسته. ویې ویل چې تر ډیره موږ په خپله ملامت یو. د پټي موږکانو ته مو له حده تیره ازادي ورکړه، په دوی مو مفت خواړه وویشل، سوالګر مو امخته کړل
او همدا علت دی چې دوی اوس په خپله په خوړو پسې نه ګرځي. یو بل وزیر وویل چې د جوارو د پټي موږکانو پخوا تر دې ډیر سخت ژوند درلود. لوږه وه، نیستي وه، جګړه وه، خو له پاچا څخه یې سترګه کېده. په سوال نه و امخته او هر څه به یې پخپله موندل. دریم وزیر یاده کړه چې هغه وخت قانون و، حکومت و، سزا وه، پوښتنه وه او مجرمین به په بند کې لوېدل. خو اوس داسې څه نشته. آن بندیخانه هم نه لرو. هر څوک چې هر څه غواړي ترسره کوي یې. لږ څه جدیت پکار دی. تېره ورځ د جوارو تر یوې لویې پاڼې لاندې یو موږک مړ پروت و. په غاړه یې کوم بل موږک خوله ورلګولې وه، خو چا یې پوښتنه ونه کړه. زوړ وزیر د بندیخانې د بیا جوړېدو غوښتنه وکړه، خو پاچا دا وړاندیز ونه مانه او ویې ویل چې دی د سزا کلک مخالف دی. په دې توګه ورځې تېرې شوې. حالات خراب شول. لومړی غلا و زور ونیو، بیا وژنې شروع شوې او په پای کې د جوارو پټی په سپېره ډاګ بدل شو. د خوراک لپاره هیڅ هم نه موندل کېدل. لویو موږکانو به کوچني موږکان پټول او خوړل به یې. نور نو د جوارو په پټي کې د سکون او آبادۍ په نوم څه نه و پاتې. ګډوډي ډیره وه. وچې پاڼې په وینو سرې وې او آن د ګاونډیو پټیو موږکان به هم د جوارو پټي ته په رڼا ورځ ورتلل او کوچني موږکان به یې تښتول. د ځوان پاچا خواشیني هم ورو ورو ډېرېدله. هره ورځ به ترخه خبرونه ورسېدل. غلاوې او قتلونه ډېر شوي وو. ګاونډیو تیری کاوه. د پټي وچېدو یې زړه خوړ. چا یې خبره نه منله او آن وزیران هم د پاچا د خبرو په وړاندې بې اعتنا وو. د پاچا برید په لنډه موده کې سپین شول. په پای کې ځوان پاچا بله چاره نه لیده. اړ شو چې له ګاونډیو څخه د خلاصون په هیله له یوې پیشو څخه مرسته وغواړي. پیشو په خوشحالۍ دا وړاندیز ومانه. دا به د جوارو د پټي په پولو ګرځېده او هغه موږک به یې خوړ چې له پولې به را اوښت. خو دې کار زحمت درلود. منډې یې غوښتې او بې خوبۍ ته ضرورت پېښېده، ځکه پیشو ډېره ژر ستړې شوه. خو وروسته یې اسانه چاره وموندله. دا د جوارو د پټي په موږکانو روږدې شوه او په ډېره اسانۍ سره به یې هره ورځ د پټي 3-4 موږکان تر ستوني تیرول. دا پیشو په دې کار پاچا هم خبر و، خو له ویرې یې څه نه ویل. ځوان پاچا په لنډه موده کې غمونو زوړ کړ. ملا یې کړوپه شوه او کله چې یو سهار وزیران کارتن ته ورننوتل، پاچا په یوه کونج کې ستوني ستغ پروت و. سترګې یې پټې وې، زړه یې غمونو درولی و او بدن یې پړسېدلی ښکارېده.